د مکې مکرمه او د مدینه منورې په دې لار کې یو زنانه پاتې کېده، هغه ته به ام معبد وي. دا یو ډیره سخی زنانه و، مشره زنانه و. په دې لار به چې څومره مسافر لکه نه د ام معبد به د هغې میلمستیا کوله، د دې په کور کې به یې دمه کوله او دې به یې میلمستیا کوله. دا ډیره سخی زنانه وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورلو او دی بوډۍ ته وی مورې مسافر یو زمونږ میلمستیا وکړه، موږ د خوراک سکاک څه شی راکړه، وږي یو مسافر یو. ام معبد دی بوډۍ ښځې ورته وي یاره زما کره خو نن د خوراک اړو څه شی نشته دی چې زه تاسو له درکړمه، نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکړمه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې کو پی هغه راکړه به وسکو. هغې ورته وي وی هلکه نوجوانه پی راکړم نن نشته بیزې تلي صحرا ته. نو چې نبی علیه السلام داسې وکتل که نه نو یوه ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه ناجوړه وه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې دې بیزې نه راله پی واخله که نه. هغې ورته وي بچیا دا خو ناجوړه ده، ټپه د کمزورې ده ځکه خو د بیزو نه پاتې شي د هغې سره تلی نه شي، او بل وچه هم د پی پکې نشته د سلنګه خو نه ده، نو ناجوړ هم ده وچه هم ده، په دې کې پی د کم طرفه دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه تې پی واخلمه. نو ام معبد دا په خندا شوله، هغې دا وګڼله چې دا هسې نانجانه دي پوهېږي نه، دا پوهېږي نه نانجانه دي چېرته. هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ورشه کو اخیستی شي تې واخله تې. هغه خندا شوه که ته تې اخیستی شي نو واخله تې، دا خو ناجوړه ده وچه ده. نبی علیه الصلاة والسلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وي 8 تنه مړېدل، 8 تنو چې به تې پی وسکل نه 8 تنه به تې ماړه شو. نبی علیه السلام هغې لوښي ته لاس کو او دغې بیزې په دې غولان ځای داسې لاس وال شروع کړو. نو کوم شي ته چې د نبی علیه السلام مبارک لاس ورسي، نو په دې غولان چې نبی علیه السلام لاس والی شروع کړه که نه غولان د پی ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه، شخون وهلې هم شروع کړه. دا څاروی چې ناجوړه دی شخون نه کوي که نه، دا ناجوړه وه نو هغې زر زر شخون شروع کړه، غولان د پی ډکه کړه. نبی علیه السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو، بیزه لوشلې شروع کړو، لوښی یې ترې ډک کړو. ام معبد ته وي ته تې پی وسکه، هغې لوښی په سر راوړه او مړه شوه تې. ابوبکر رضی الله تعالی ته ته تې هم وسکه، هغه تې هم مړ شو. دوه ملګري ورسره نور هغه تې هم ماړه شو او په اخر کې نبی علیه السلام چې لوښی په سر راوړ او په خپله تې مړ شو. دا خو 4-5 تنه و که نه، په لوښي کې پی سور راتلو د 8 تنو. ام معبد له نور پی ورکړو، نو مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي، دا به دې په کار راشي. اوس ام معبد نبی علیه الصلاة والسلام ته سوال مینت وکړو تاسو مونږ کره پاتې شه، زمونږ کره نن شپه وکړئ. هغې خو ولیده کړې دا خو عجیبه نوجوان دی، وی پاتې شه دلته شپه وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل مورې مونږ ته لار پرته ده، مونږ به ځو، مونږ ته ډېر مزل پروت دی. نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو. اوس ماښام شو نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاون و هغه ماښام ته بیزې راوشړلې چې ګډې بیزې راوشړلې، ګوري اوس لوښی د پیو ډک پروت دی. ای ام معبدو دا پی د کوم طرف دا درله چا راوړي دي؟ دا هغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پی به جو دلته دې سره ښي وي دا پی کوم ځای و؟ نو هغې ورته وي دا خو ستا دې ناجوړې بیزې کړي دي، دا خو دې کړي دي. وي دا ته څه وایي؟ اوس چې بیزې ته وکړه بیزه ناجوړه نه ده، بیزه وغره مټه ولاړه ده او غولان زی د پی ډکه ده بیا. نو هغې ورته وي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دي څه دي؟ بیزه هم جوړه شوې ده، غولان زی هم د پی ډکه ده، لوښي هم د پی ډک پراته دي، دا څه قصه ده؟ ام معبد ورته وي یو نوجوان هلکو دلته میلمستیا له رالو، زمونږ کور کې هېڅ شی نه او هغه د بیزې په غولان چې څنګه لاس ووخو بیزه هم جوړه شوه او دغه یې پی دی او غولان بیا هم د پی ډکه ده. خاون یې ورته وي د دغې هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي، څه حلیه راته بیان کړي، د شکل و صورت نه څنګه جوړو، دا څنګه هلکو؟ ام معبد ورته د نبی علیه السلام حلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی، داسې شکل و صورت دی. ابو معبد پوه شو وی کو الله مې نه خطا کوي که نه، دا هغه د مکې د قریشي خاندان هغه هلک دی، هغه د پیغمبرۍ دعوه یې چې کړې ده. وی ظالمې تا یې سارو نه، ستا نه لاړو تا یې سارو نه. ما ورته ډېر وي خو هغوی ما ته وي چې مونږ ته لاره پرته ده مونږ ځو. وی دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی، دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی او قسم په الله زه به پې ایمان راوړم. ام معبد هم مسلمانه شوله او خاون هم څه شو؟ مسلمان شو.
دواړو ایمان راوړو. اسماء رضی الله تعالی فرمایي زه په کور کې ناست او ما به جړل می با چې نبی رسول الله په مدینه ته روغتلې کو روغتنه نه تلې او زما بابا به سره روغتلې او کنه به تلې ځکه چې د کور وتی دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هیڅ خبر رانغه چې زما بابا او نبی رسول الله په کومه مخه لاړو په کور کې بناست او ما جړل می با خپه به ما په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو आवाज وشو. आवाज کېږي او سوک اینی نه आवाज راځي خو आवाज کون کې سوک اینی نه. आवाज څه دی؟ आवाज دا دی وی هغه دوه ملګری د معبد کور ته ورسېدل. مطلب دا چې مکه والو تاسو د لاس نه وتی دي تللی دي. هغه دوه ملګری د معبد خیمو ته ورسېدل د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو معبد هم کامیابه شوه. الله چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو؟ کامیاب شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی ابو بکر رازنن یو خبره کو. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته څه خبره کو؟ وی زه تعالی د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم ته مال یو نیکی راکای ته مال یو نیکی راکای او زه در د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم. وی تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړی دي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی عمر وای راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام لپاره څومره کړاوونه کړي تا څومره جهادونه کړي زمانه به یو نیکی اخلي او مال د ټول ژوند نیک اعمال لا کوي. وای راته عمر څه خبره ده؟ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ابو بکر تا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کوم هجرت کړی دی کنه هغه د هجرت ثواب مال راکا او زما ټول نیک اعمال تواله. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمر دا سودا نشي کېده. عمر دا سودا نشي کېده. دا خدای الله په ما باندې یو فضل دی یو احسان دی چې ما ته را نصیب کړی دی. دا نشم کوله دغه ثواب تعالی نشم درکوله. نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې आवाज کېدو وی کم چې ور سره ملګری دی هغه کامیاب شو او د معبد د خیمونه وخت دل ورسېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله انسان مړ شو ته د اعمالو سلسله ختم شوله. د په ژوندانه منځونه کول د په ژوندانه روجې نیوي د په ژوندانه باندې زکات ورکو د په ژوندانه باندې حجونه عمرې کولی بس دا چې د ژوندې او د اعمال وو خو چې د مړ شو د اعمالو سلسله څه شوله؟ ختم شوله. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ انسان ته ثوابونه میلاویږي. د په قبر کې پروت دی د لحد په تور تیرو کې پروت دی خو بیا هم د په عمل نامه کې نیکی لیکل کېږي. داسې درې اعمال دي درې اعمال چې هغه زیاتېږي هغه ختمېږي نه تر قیامته پورې د هغې ثوابونه د په عمل نامه کې لیکل کېږي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه. صدقه جاریه دا داسې عمل دی چې دا انسان مړ دی پس د مرګ هم دته ثوابونه میلاویږي. صدقه جاریه څه شی دی؟ صدقه جاریه دا ده چې په خپل ژوندانه باندې د جومات جوړ کړی دی مسجد دی جوړ کړی دی یا مسجد جوړېدو په هغې کې د پیسې ورکړي دي ته مړ یې په قبر کې پروت یې په دې مسجد کې چې تر کومې پورې منځونه کېږي په دې مسجد کې چې کومې پورې ذکرونه کېږي تر کومې پورې تلاوتونه کېږي ته مړ یې خو ته ستا په عملنامه کې بیا هم نیکۍ لیکلی کېږي. دارنګې په خپل ژوندانه باندې د مدرسه رخ کړې ده نو دا هم یوه صدقه جاریه ده. کو ته مړ شوې خو په دې مدرسه کې چې تر کومې پورې سبقونه ویلی کېږي نو ستا په عملنامه کې نیکۍ لیکلی کېږي. دې ته صدقه جاریه ویلی شي. لاره دې پخ کړې ده مسافرخانه دې رخ کړې ده انتظارګاه دې رخ کړې ده د اوبو کویې دې چا لکه نستی دی. دا داسې اعمال دي چې کو ته مړ هم شي خو چې دا تر څو پورې موجود وي تر هغې پورې به تا ته دې نیکۍ میلاویږي. نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه. صدقه جاریه داسې عمل دی چې دا په مرګ سره د دې نیکۍ نه ختمېږي مړ به یې بیا به هم ستا په عملنامه کې لیکۍ لیکلی کېږي.
نیکی لیکل کېږي. یو خبره ده صدقه جاریه دا به هله وي چې کله ستا عمل نیت خالص وي. ته به مړې ته به په قبر کې پروت یې تا ته به د دې نیکۍ میلاویږي، خو شرط ورله دا دی چې دا صدقه دې په اخلاص د نیت سره کړې وه. نیت دې پکې خالص و، نمود خلکو ته ښودنه دا دې پکې مطلوب نه و، مقصود نه و. مقصود دې پکې دا و چې زما نه الله رضا شي. نیت دې پکې خالص و خالص. لکه بخاری شریف کې حدیث مبارک دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی یو ورځ اراده وکړه چې یاره زه به نن شپه صدقه کومه، خو د شپې ځکه کومه چې زما نه بلکل څوک خبر نه شي. د شپې په تیاره کې به زه صدقه کوم، بلکل د الله د رضا دپاره یې کومه، په تور تم کې کومه چې یو تن راباندې خبر نه شي، صدقه به کومه. شپه شوله د پیسې راواغستې د کوره ووتو. چې د کوره ووتو یو سړی ولیدو په تیاره کې چې یاره ډېر ښایسته حاله دته معلوم شو، ډېر غریب دته معلوم شو، بس پیسې هغه له په لاس کې کېښودې غلي لاړ دی. لاړو شپه وه بس پوره یې ونه پېژندو. سار خبر شو هغې سړي به ذکر کړی هر څنګه چې یاره ما له بېګا چا پیسې را کړي دي، ګوره چې څوک دا به څوک و. ده چې معلومات وکړه غل و، ده دا صدقه غل له ورکړې وه، ده خو نه پېژندو په تیاره کې و، بس ده ورله په لاس کې پیسې کېښودې. سړي و سهار ذکر کړه چې یاره ما له خو چا پیسې بېګا را کړي دي. ده چې معلومات وکړه سړی خو غل دی، خو په غلاګانو پسې ګرځي. ده وی الله په دې باندې ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه، اگر چې غل له لاړه، اگر چې زما صدقه غل دپاره لاړه، خو الله دې باندې شکر دی چې زما نه خو دې واغسته، خو زه غل له تلې ده. وی نن شپه به دا صدقه ورکومه چې سم سړي له لاړه شي، سم انسان له لاړه شي. بیا د شپې ووته او پیسې راواغستې په دې نیت باندې چې په تور تم توره تیاره کې به صدقه کومه. بس یوه بوډۍ ولیده چې په لاره کې ناسته ده، ده پې دا زنانه ده او په لاره کې ناسته ده، نو ده دا خیال و چې دا به چېرته غریبه ښځه یې ځکه په دې لاره کې ناسته ده. بس ده وی چې راشه دې نه بل څوک مستحق نشته دی، دا غریبه ښځه ده او په لاره کې ناسته ده، راشه دې له یې ورکړه. پیسې هغې له ورکړي. سر بیا خبر خور شو، معلومات وشو چې هغه خو فاحشه ښځه وه او بدکاره ښځه وه، بدکارو له د شپې روزي راوتې وه، بدکارۍ په انتظار کې ناسته وه. د بیا وی الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه دې دا صدقه قبول کړه، اگر چې فاحشې له لاړه، اگر چې بدکارې ښځې له لاړه، الله تا خو رانه قبول کړه که نه. خو وی زه نن شپه به صدقه وکړم چې چېرته سم انسان له خو لاړی شي. په درېیمه شپه بیا راووتو، پیسې راغستې دي. بیا یو سړی ولیده، ده پې خپل ګمان وکړه چې بس هم دا غریب دی، بس هغه له یې پیسې ورکړې. پیسې ورکړې. سهار سړي ذکر وکړه یاره بېګا راله چا پیسې راکړې، ده چې وپېژنده خو ځان له لږ پتی و، مالداره سړی و، غني و، ځان له مالدارو په هغه باندې اړو خیرات کېده نه. ده وی الله ستا په دې هم شکر دی چې زما نه دې قبول کړه، اگر چې مالدار له لاړه. اوس په دې سوچ کې دی چې الله ما خو 3 شپې صدقه وکړله، اول ځل چې مې وکړله نو غل ډاکو له لاړه، په 2 شپه چې مې وکړه نو زناکارې بدکارې ښځې له لاړه، په 3 شپه مې صدقه وکړله نو هغه غني له لاړه، مالدار له لاړه، هغې چا له لاړه چې په هغه باندې سره صدقه کېده نه. په دې سوچ کې دی خفګان کې دی چې الله دا ولې وده شو. په دې سوچ کې چې وده شو، یو غیبي आवाज ورته په خوب کې وشو چې ای پلان کیا تا 3 شپې صدقه کړې ده او 3 شپو کې درنه ما قبوله کړې ده، په دې 3 شپو کې درنه ما دا صدقه قبوله کړې، ته خفه کېږه، ما قبوله کړې ده دا صدقه. او نتیجه به یې وي دا روزي چې کومه صدقه ته غل ورکړې وه، ستا په دې صدقې په برکت سره به هغه الله د غلا نه منع کړي، د دې صدقې په برکت سره به الله هغه د غلا نه منع کوي. او د 2مې صدقې نتیجه به دا روزي چې کومه بدکاره ښځه وه، ستا د دې اخلاص ته وجې نه چې تا په خالص نیت دا پیسې ورکړې وي، الله به دغه ښځه د بدکارۍ نه منع کوي، دې ته به دا توفیق نصیب کېږي. او دا 3مې صدقې نتیجه به دا روزي چې اگر چې تا یو مالدار له ورکړه او غني له ورکړه، خو د هغې نتیجه به دا وي چې دا مالدار به هم صدقه شروع کړي، دی به مو چېرې د صدقه ورکوله خو د سره پیسې وي په خالص نیت راوتې، نو دا پیسې خو زما سره هم دي، زه خو مالدار یم، نو زه ولې صدقه نه ورکوم؟
نو الله به د ده په زړه کې هم دا ور واچي چې د صدقې شروع کړي. ګوره نیت خالص او خالص، نیت خالص او نیت خالص. که مونږ تاسو یې مونږ وایو چې مړه دا ولې داسې په مصیبت سره ګوره چې دا پیسې مې حرامې دي کو، خو چې صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي، خو صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي، چې دا په ما کې څه چل دی. نه هغه په درې واړو حالتو باندې څه ادا کو؟ شکر یې ویستو چې الله ستا په دې شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه، اوس اخو هر چاله لاړه، زما نه خو دې واغسته الله. وی ستا په دې شکر ګزارۍ باندې او ستا په دې اخلاص باندې الله به د دې درې واړو ژوند بدلی. نو په عمل کې نیت خالص ساتل، نیت خالص ساتل چې کوم عمل کوي نیت خالص ساته، الله به په ډېرې ښې ثمرې او ډېرې ښې نتیجې مرتب کوي. ډېرې ښه نتیجې به ستا د دې عمل نه روزي. مونږ نتیجه ولې نه نو د خپلو اعمالو، مونږ ته ثمره د خپلو اعمالو ولې نه میلاویږي؟ وجه دا ده چې نیت کې فرق. نیت چې د خالص و ستا د صدقه به بد ځای ته په ظاهره کې لاړه شي، خو نتیجه به ښه روزي. نو یو په حدیث مبارک کې څه راځي چې صدقتون جاریه، صدقه جاریه دا داسې شی دی چې پس د مرګ هم انسان ته د دې ثوابونه میلاویږي، خو ما درته ووي چې څه پکې وي؟ نیت پکې څه وي؟ خالص وي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ولد صالح یدعو له، نیکمل بچه، صالح بچه. انسان د خپل بچی تربیت داسې کړی په خپل ژوندانه باندې، قرآن ورته ښودلی دی، حدیث ورته ښودلی دی، علم ورته ښودلی دی، منځ ورته ښودلی دی، په منځ باندې ودرولی دی، د دین سره د علماو سره ولا ربط جوړ کړی دی. داسې بچی چې در نه پاتې شو، دا بچی ستا دپاره صدقه جاریه ده. پلار په قبر کې پروت دی، په تیرو کې پروت دی، دا بچی قرآن راواخلي، دی وی الف لام میم، دی بچی ته 30 نیکۍ میلاو شوي، پلار ته په لحد کې 30 نیکۍ میلاو شوي. دا بچی د پلار دپاره صدقه جاریه ده. دا بچی دی چې کله مونځ وکړي دی لاس اوچت کړي، الله زما پلار وبخه، الله زما مور وبخه، الله زما نیکونه وبخه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې یو انسان د بل رشته دار دپاره چې مړ وي او هغه دپاره دعا غواړي، یو رشته دار دې مړ دی او ته ورله دعا غواړي، پلار دې مړ دی، مور دې مړه ده، نیکه دې مړ دی، تا لاس اوچت کړه الله زما پلار وبخه، الله مغفرت ورته نصیب کا، مور مې وبخه الله مغفرت ورته نصیب کا. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې انسان دا دعا فرشتې واخلي او دغې مړي ته بطور ډالۍ او تحفه پیش کړي چې ستا دپاره پلانکي سړي د مغفرت دعا وغوښته، دا ډالۍ ته قبوله کا. بچی دی د خپل پلار دپاره دعا غواړي، الله زما پلار ته مغفرت نصیب کا، الله زما پلار وبخه، الله زما مور وبخه. د ده دا دعا فرشتې واخلي او د ده مور ته یې ورسوي او د ده پلار ته یې ورسوي، تا ته ستا بچي ډالۍ رالیږلې ده، تا ته ستا بچي ډالۍ رالیږلې ده. هغې خوشحاله شي د دې خپل بچي په دې ډالۍ باندې. ولد صالح یدعو له، نیکمله بچی، نیکمله بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي؟ دعاګانې غواړي پس د مرګه. کله چې درنه وي مور او پلار خفه مړه دي، اوس په لاس څه نه راځي، اخو تلي د دنیا نه، ته به یې څنګه رضا کوې؟ خو لاړه د دنیا نه. وایي د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه. تا به الله په هغې بچو کې ولیکي د کم بچي نه چې مور او پلار رضایي، د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه که مور او پلار درنه خفه تلي. الله به سبا په هغې بچو کې ولیکي د کم بچي نه چې مور او پلار رضایي. ځکه چې ته د مور او پلار دپاره د مغفرت دعاګانې غواړې، نو دا دعاګانې هغې ته پیش کېږي، هلته ستا په دې مور او ستا په دې پلار باندې پیش کېږي دا ډالۍ. نو هغې ستا نه خوشحالېږي، نو چې کله ستا نه خوشحاله شي هغې تا ته بښنه کوي، بیا تا ته بښنه کوي، ما ته هغه زما بچی ډالۍ رالیږي، تحفې د مغفرت رالیږي. ولد صالح یدعو له، نیکمله بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي؟ مونږ الله تبارک وتعالی پیدا کړي یو، په دې دنیا کې به په مونږ باندې خوشحالۍ هم راځي، غمونه به هم راځي. مونږ به ګورو چې په غم او په ښادۍ کې طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام څه وه چې د هغې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کو.
په ژوند کې خوشحالي راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي، غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحان وي. لکه سوره ملک الله تبارک وتعالی فرمایي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی. ازمیخ کوي پتاسو باندې، امتحان کوي پتاسو باندې چې پتاسو کې کم انسان خیسته عمل کوونکی دی. خیسته عمل ویلی دی، ډیر عمل نه دی ویلی. اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیہ السلام د سنت خلاف اس پیدا نه لري. خیسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړي شي. نو ژوند هم دی، مرګ هم دی. دغه آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک وتعالی مرګ لومبه کړی دی په ژوند باندې، حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروسته راځي کنه. خو دغه آیت کې الله مرګ لومبه کړی په ژوند باندې. مفسرین د دې نکتې بیان کوي، وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړی او مخکې کړی دی. اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي، مرګ به نه یېری. دنیا کې ژوند کوه خو دا خبره مه یېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی. مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته، هسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي. د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولې دي، هسې نه چې هغه کراس کې او د هغې نه اخوا لاړ شي. ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته. ژوند الله راکړی دی، نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي، نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي. په دغه آیت کې الله لومبه مرګ ذکر کړی، وروستو ژوند ذکر کړی دی. د دې وجې نه موږ به د دغه آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو. دنیا ته الله را لېږلی یو، الله را تبارک وتعالی را له نیټه مقرر کړې ده. یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه ځې د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي، هغې له تیاری پکار دی. نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي؟ دوی به څه کوي؟ غم خو به په هر کور کې راځي که نه؟ هر کور کې غم راتلونکی دی، دې ته به موږ ذهنن ځان تیار ساتو. هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی. نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده؟ نو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي کو چرته د یو انسان ځنکدن شروع دی، حالت د مرګ کې دی، ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې؟ نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ. کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځنکدن شروع دی د هغه په خوا کې دي کینی او د لا اله الا الله کلمې تلقین دی کوي. تلقین د کلمې به څنګه وي؟ دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه، ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی، هغه د بیماری په سختو کې دی. کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه، هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي. کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وام کلمه، الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي. نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه، بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي په د چا چې ځنکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه به تیزه تیزه وایي. امید د رب نه دا چې د هغه په ژبه باندې هم دا کلمه جاری شي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لقنوا موتاکم، تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره. دا تلقین به ولې کوي؟ ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې اخري خبردار اله چې لا اله
الا الله. نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو. نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله، کیدای شي د هغه په ژبه باندې هم شروع شي لا اله الا الله، او دا د هغه اخري کلمه شوه، بس دا انسان جنتی دی. دا اخري خبره د هغه شوه، دا انسان څه دی؟ جنتی دی. خدا نه کله کله موږ د یو انسان په خوا کې ناست یو، د هغه په ژبه باندې کلمه رانشي اسمونه وایي، یا کله مونږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی، خلک سهار خبر شي ما پاسه و هغه مړو، نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی؟ نه دا مسلمان دی، دا مسلمان دی. کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي، دا مسلمان دی سره د کلمې د دنیا نه تلی دی. خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمواري ده چې د هغه په خوا کې کینو په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو، لا اله الا الله، دا کلمه ورته وایو. کله چې دا انسان وفات شو، دویمه طریقه بیا څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي، د هغه خوله وازه پاتې شي، خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي. نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې که، خوله وله راټوله که، زنه وله وتړه، خپې لاس ورله سم که. کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي، او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي، د سترګې اسمان ته ولې نیولي؟ حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الروح اذا قبض تبعه البصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کله چې روح قبض کړي شي کنه، نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري، د دې روح ته ګوري، نو دا روح اسمان ته روانه او د ورته کتل د سترګې دک شانتي غړېدلې پاتې شو. نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ورله لاس راوکاږه، سترګې ورله پټې که. حدیث مبارک کې راځي ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ بیمار و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې پوښتنې له ورغی، چې پوښتنې له ورغی خپل خپلوان بچي او ښځه ګیر چاپېره ټول ناست و، د هغه حالت د ځنکدن و، سخته پې وه. نو کله چې د هغه نه روح ووتو خلک پوه نه شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه او دا سترګې ورله پټې کړې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کله چې روح قبض کړی شي نو دا نظر هغې ته ګوري، ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کېږي. نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړله نو فزج الناس، خلکو شور وکړو، جړاګانې شروع شي، خلک پوه شو چې ابو سلمه خو وفات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، په دې ټایم کې ځان ته خیری مه کوئ، بدې ردې مه وایئ، بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو، د خیر خبره کوئ، ځان ته خیری مه کوئ. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون، تاسو چې دا کمی خبرې په دې ټیم کې کوئ په دې باندې فرشتي آمین وایي. نو ډېر کله ته په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي او ما برباده کړي او ما تباه کړي، دا خو دا کیسې کوي، خو په دې باندې ګورې فرشتي آمین وایي، دې باندې فرشتي آمین وایي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطي خبرې مه کوئ، تاسو په دې خبرو باندې فرشتي آمین وایي. بیا د ابو سلمه رضی الله تعالی عنها بیبي وه، ام سلمه رضی الله تعالی عنها، دی ویل زما د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېره مینه وه، د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه، دا ښځه خاوند په یو بل ډېر مینو. د ابو سلمه رضی الله تعالی چې کله بیمار شو که نه، د ام سلمه رضی الله تعالی عنه ویل وی الله دې دې سکی نه، خو که څه شو په ده به زه داسې ژړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي، زه به د خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي، داسې جړا به پسې کومه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي که نه، نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي،
او صبر کوئ صبر. نو چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو ما زه جړه کوم نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ السلام فرمایلی صبر کوئ صبر کوئ انا لله و انا الیه راجعون وایي. بما په دغه ټایم کې دغه کلمه وایله انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه می وایله او دا می وی چې الله مال د دینه بهتر راکې. نبی علیہ السلام فرمایلی چې انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا دعا کول الله نه چې ما ته د دینه سره راکا خیسته غوړه راکا. دا می وی خو په زړه کې می چې د ابو سلمه غونته خاون به ما ته چرته میلو شي. د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دا خو می وی چې الله ما ته د دنه غوړه راکا خو په زړه کې می چې د ابو سلمه غونته خاون به ما ته چرته میلاویږي. خو بس د نبی علیہ السلام حدیث او ما په عمل وکړ. وی وخت تیر نو سموده پس ما ته د نبی علیہ السلام رشتہ رااله. د نبی علیہ السلام رشتہ رااله چې ام سلمہ کوستا خوخه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه. وی ما اولیدل چې د ابو سلمہ نه د نبی علیہ السلام ډیر زیات غوره او بهتر خاون ما ته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی. د دواړو جهانو سردار دی. نو د دې وجه نه چې تکلیف راغې مصیبت راغې صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا. او چې کله دې صبر وکړو څه بدله به درته میلاویږي. الله تبارک وتعالی د هغې بدله ذکر کړي که نه ان الله مع الصابرین. الله د صبرناکو ملګری دی. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې زه دې ملګری یم. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې دا عمل دی وکړو ملګری دی زیما، بلکې د صبر متعلق دا ولی چې صبر دی وکړو نو زه دې ملګری ما. نو چې الله دې ملګری شو نو پاتې څه شو؟ بیا کمې د څه شي راغی؟ نو مصیبت پر راځي، غم پر راځي، تکلیف پر راځي، خو څه به وایي؟ انا لله و انا الیه راجعون به وایي او صبر به کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی چې کله د یو مسلمان بچه مړ شي او فرشتي ترې روح واخلي او دا فرشتي دا روح اسمانونو ته اوسي نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي وی اخذتم ولد عبدي، تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو، داغه نه خو داغه بچی قبض کو، زما د بنده نه تاسو بچی واغستو. فرشتي ورته وی الله او مونږ د هغې ستا د بنده نه بچی واغست ځکه چې ستا حکم و. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده، تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله، ځکه بچی چې دی دا د زړه میوه ده، دا د زړه میوه ده. نو تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله. فرشتي ورته وی او الله موږ ستا د بنده د زړه میوه وشو کوله ځکه ستا حکم و. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده څه وي؟ تاسو چې داغه د بچی نه روح واغستو، داغه نه خو داغه د زړه میوه وشو کوله، په دغه ټایم کې زما بنده څه وویلو؟ فرشتي ورته وی حمدک واسترجع، الله ستا حمد بیان کو، واسترجع انا لله و انا الیه راجعون وی. الله تبارک وتعالی فرمایي سره د خپل علم چې الله ته فتح ده خو بیا هم د فرشتو نه تپوس کوي ښه تاسو داغه د زړه میوه وشو کوله، تاسو داغه نه داغه بچی غستو، په دغه ټایم کې هغه زما حمد وی، په دغه ټایم کې هغه انا لله ویلو صبر وکړو. فرشتي ورته او الله ستا حمد بیانو. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي وی لاړې شئ او په جنت کې یو محل او یو بنگله جوړه کړئ، یو محل جوړ کړئ او یو بنگله جوړه کړئ او په دې گیټ او په دې ورته ولیکئ بیت الحمد وسموه بیت الحمد، هغې وسموه بیت الحمد، هغې له نوم بیت الحمد کېدی، دغه بنگلې لره دغه کور لره بیت الحمد نوم کېدی. دا د هغې چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچی واغست او هغه بیا هم زما حمد وي، دا د هغې چا کور دی او د هغې چا بنگله ده. الله نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي، د الله شکر به ادا کوي. علماء یو واقع لیکلی ده
او یو عالم او یو مولي صاحب داغه زوی وفات شو بچی وفات شو دی په دې بچی باندې ډیر زیات مین او هر سړی په خپل بچی باندې مینی نو چې کله بچی وفات شو دی په هغه پسې ډیر غمجن ډیر زیات پسې خپاو د درس او تدریس پرې خود بیانونه پرې خودل سبقونه ویلې پرې خودل ځان له یو کوټه او پای کې بناست او جړل بای خلک پریشان شو چیرې مولوی صاحب خود دین کاروم پرې خود به بچی پسې اوس د کوټې نه روزینه او د چا سره میلاویږي نه خلکو په ډیر وس وکړو خو د مولوی صاحب زړه ته اطمینان نه راته یو زنانه او خيار زنانه وا هغه ویل تاسو ما د مولوی صاحب خواله لګ ورفریدای زه د سره یو دوه خبرې کول غواړم بس مولوی صاحب نه اجازه وغوښته شو یو زنانه د استاد د ملاقات خواهش لري راتلې شي را دي شي دا زنانه لاړه وی مولانا صاحب یو مسله د داغي تپوس تر نه کومه وی وکا څه مسله ده زنانه ورته ویل وی زما یو گاونډی و نو زمون خادي و ما د اغې نه سوالی کاله واغستو یو خادي واغې لتلم د زنانو دا عادت دی یو بل کاری ورواچي نو زه خادي لتلم نو د اغې نه می سوالی کاله واغستو والی وی یا ارسو د سرو مہر هغه می ته واغستو خو د یوې ورځې دوه ورځو د پاره می ته اغستو ان خادي پکې ما تیر کړلا بیا غي زنانم سونه ویل او مام سونه ویل کاله زما سره پاتش ها وخت تیریدو کلونه پکې تیر شو کاله ما کلونه استعمال کو چې په کلونه می استعمال کړو اوس را پسې غي زنانه سوال جواب